ګرانو کتونکو تاسو وینئ نن چې کوم دی نو لانچینګ سرمني وشوه لوګو رهنمایي وشوه د فوټبال پریمیر لیګ او د هغې دغه چې کوم دی نو باضابطه طور چې کوم دی هغه لوګو رهنمایي د مردان د آرمي کمانډنټ زمونږ چې پنجاب ریجمنټ سنټر کم کمانډنټ دی هغه راغلی هغه په خپل لاسو باندې وکړه موږ سره چې کوم دی نو دې وخت کې د مردان چیمبر اف سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري نائب صدر حافظ ضیاء الرحمن صاحب ولاړ دی هغې نه مونږ په دې نن سرمني چې کوم وشوه د لوګو رهنمایي وشوه دې باره کې مونږ دې نه څه تپوس کوو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته ووایه جي ډېره د فخر خبره د مردان دپاره تر نن وخته پورې مونږ کتل چې د فوټبال داسې پریمیر لیګ نومونه چا نو ده کړی دا سوچ او فکر ستاسو څنګه راغی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یوسف جان صاحب دا سوچ زمونږ ځکه راغی چې تاسو کو ګورئ د کرکټ په حوالې سره نو دلته د مردان نه ډېر غټ ټیلنټ وځي لکه تاسو فخر زمان موالی یونس خان موالی او هغې چې کم دی په کرکټ کې لوبیږي همدغه شانتې موږ دا یو سوچ وکړو چې یاره موږ سره په مردان کې ډېر غټ ټیلنټ دی د فوټبال او نو موږ دا سوچ وکړو چې یاره داسې موږ یو څنګه چې انګلیش پریمیر لیګ نه هماغه شانتې موږ چې موږ د مردان پریمیر لیګ په داسې یو دغه جوړ کړو او هغې کې موږ ټیلنټ وګورو. ډېر زبردست میسج. ما سره سینیئر نایب صدر مردان چیمبر اف سمال ټریډ اینډ سمال انډسټري غلام حبیب صاحب دی ولاړ دی. حقیقت دی دا د فخر خبره دې مشرانو ته سلوټ کول پکار دي چې موږ په پیله ځل په مردان کې وینو چې داسې یو قدم اوچت کړ تاجر اتحاد او بیا دې مشرانو چې هغې د دې زلمو دپاره د دې وړو لپاره کوم چې ټیلنټ دی چې دا بر راشي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا سوچ فکر لکه دا خو ډېر د خوشقسمتۍ خبره ایم ایس ایل نه بعد پریمیر لیګ فوټبال څنګه څه وایې څه میسج هم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو زه د پښتو نیوز شکریا ادا کوم چې ټایم یې ورکړ او دا ستاسو هم په دې زموږ چې کوم پریمیر لیګ په مردان کې موږ شروع کړو نو موږ که یو خوا تاجران یو خو بل خوا زموږ کوم بچیان دي هغه هم په دې کوڅو لارو کوڅو کې ګرځي د هغې د سوچ دپاره موږ د هغې دپاره داسې یو ایونټ جوړ کړو په مردان کې څنګه زموږ په کرکټ کې د مردان نوم فخر زمان دی زموږ په قومي ټیم کې داسې زموږ یونس دی نو داسې انشاءالله زموږ سره داسې ټیلنټ شته په مردان کې چې انشاءالله د مردان پریمیر لیګ چې موږ هم شروع کړو نو دا د مردان د عوامو د خوشحالۍ لپاره انشاءالله موږ دا یقین لرو چې زموږ د مردان د به ښه پلیران په دې کې روزي انشاءالله. حقیقت بالکل انشاءالله الله دې وکړي چې هم ستاسو دا سوچ چې کوم دی دغه رښتیا شي او کومې پټ هیرې چې کوم دي هغه بر راشي چېرته مزې ما سره ګرانو کتونکو تاسو وینئ ما سره تاجر اتحاد جنرل صوبایي سیکرټري احسان باچا دی موجود دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوچ هم څنګه راغی فکر هم څنګه راغی دې ځوانانو دپاره چې فوټبال پریمیر لیګ ته څوک نه راتلل دې میدان ته او تاجر اتحاد راغی دا څنګه سوچ؟ زه وایم په ایمان الله تعالی دې داسې جذبه ارشاله ورکړي سرجي لکه تالی چې درکړې ده چې زموږ هر پروګرامونه او خوشحالولو لا د مردان دی هر پروګرام له تاسو راځئ د مردان کې د فوټبال لپاره دا یونس سټیډیم وقف شوی د زمانو نه ولیګور لالاجي همیشه په دې کې ډېره لویه منډه والې ده. زموږ دا ملګري ما پر خپلو خبرو کې مې دا هم خلک دي هم دکانداران دي دې کې څه مالداره خلک نشته کمانډنټ صاحب ما ته وایي مخیر خو مخیر نه یم. بنیادي طور د مردان د عوامو له یو ټورنمنټ پکار و ایم ایس ایل شو ډېر کامیاب وشو نن د هغې فاینل موږ دا ډیټ مخکې نه ورکړی د هغې هغه ډیټ وروسته شوی بیا موږ سره یو ځای شي ګنې موږ هم هلته خو دا هم یو بهترینه خبره ده چې په مردان کې یو ټورنمنټ ختم شو نن د بل آغاز وشو انشاءالله د پاکستان ټول کلاړیان سټار کلاړیان او دې کې دوه څلور کلاړیان تاسو ولیدل چې د پاکستان په ټیم کې لوبیږي او بار انټرنیشنل ملکونو طرف فوټبال له تلي نو فوټبال له عامو خلکو لوبره ټیک وایم که نه بچې او خوشحاله پې په فوټبال که نه جي نو چې دا فوټبال کېږي دا خلک به راځي زمونږ به کېږي میاشت نیمه به ټورنمنټ دې خلکو ته به یو ډېر صحتمنده تفریح به میلاویږي. ولیدل حقیقت تاجر اتحاد مشر وایي چې مونږ صرف د دې خلکو د انټرټینمنټ دپاره دا سوچ کړی دی او مونږ وایو چې مونږ دې انټرټین کړو. ستا مخې له څوک درځي ستا مخې له څوک درځي او ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره ده غر سره ډغره ده مینا زوروره ده مینا زوروره پچا لږه زوروره ده باچا پچا ډېره زوروره ده باچا
پچا لگا زورا ورا د باچا پچا ډیرا زورا ورا د باچا دا چستا د خلی خبره د باچا بیا خو ډیرا معتبره د باچا کتونکو تاسو وینئ ما سره چې کوم دی نو سابقه دا چیمبر صدر نعمان فقیر صاحب او موجوده جنرل سیکرټري تنظیم تاجر اتحاد غلام حسین صاحب چې کوم دی نو موجود دي حقیقت د خوشحالۍ خبره ده چې نن د ایم ایس ایل نه بعد ډایرکټلی پریمیر لیگ فوټبال ټورنمنټ شروع شوی رونمایي شوه د لوګو نو دې باره کې موږ دینه څو تپوس کوو سلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه سوچ فکر هم د دې نوي کل د پارو کو تاسو د پریمیر لیگ دا دغه جوړ کړ دلته کې لکه د تاجر اتحاد څنګه سوچ او څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مهرباني د لیگ چې کوم نوم دی نو دا ډیر د خوشحالۍ او مقام دی او غلام حسین جی صاحب او رنگدیب کشمیری نواز ماندوری صاحب د احسان باچا په سربراهۍ کې دا یو ښه ایونټ شروع شو چې ډېر ښکلی په ښه انداز کې د هغې لوګو پیش شو د هغې افتتاح وشوه نن که تاسو وګورئ هر سړی په کرکټ کې مشغول دی او فوټبال د خلکو نه هیر دی الان کې زمونږ قومي دغه چې کوم دی هغه عقیده د هغې نه پس فوټبالو بیا د هغې نه پس کرکټ یو داسې څیز راغی چې په هغې کې ټول خلک ملوث دي خو فوټبال طرف ته د چا خیال نه زمونږ د فوټبال طرف ته دغه شو چې یاره مونږ وایو چې یاره دا کم زمونږ دا فوټبال دی دا په دې مردان کې یو عام شي په دې پاکستان کې عام شي او دا په پاکستان کې دا په لومبي ځل یو داسې دغه موږ شروع کړی دی چې مردان پریمیر لیګ چې دې کې به 8 ټیمه بس په دې کې به 4 ټیمه د مردان نه وي 4 ټیمه د بار نه وي او په دې کې به انشاءالله داسې کلاډیان رامخې ته کېږي چې هغوی به انشاءالله انټرنیشنل ته وځي که رب ته منظوري او مونږ دا لیګ د دې لپاره هم شروع کړی دی چې د مردان دا خلک دې سره مشغول وي حقیقت ته ګرانو کتونکو دی دا میسج یو خواته کې خو د مشرانو په دې منځ کې به ودرېږم وایي چې کلم د یو ملک ګراونډونه آباد وي نو د هغې هسپتالونه ویران وي حقیقت خبره دی مشرانو هم دا سوچ کړی دی وایي چې مونږ دا سوچ وکړو چې دا کرکټ یا دا نورې لوبې دونه مخکې لاړې دا ولې ښکته پاتې شوه اصل دې له څه مشران نو راغلی دې میدان ته څوک نو راغلی چې د دې دپاره یې اواز پورته کړی نو دا هغه مشران دي چې نن د پریمیر لیګ انعقاد دي وکړو او دوی پخته اقدام او دوی عهد کوي چې دا به تر هغې پورې بوځو کومې پټې هیرې چې کومې لا په دې ځمکه کې دي او زرهیز هیرې دي او په میدان نه یې جنګېدلې مونږ تر هغې پورې دوی په تلاش کړو او هغه به روباسي او سبا به دا د پاکستان نمایندګي کوي اجازت غواړم د الله په امان